چانده چلیږي په خیرات چلیږي د مسلمانانو په تعاون چلیږي اور پاکستان کې به جون کې بجټ کیږي توجه جون کې بجټ کیږي په بجټ کې د ایجوکیشن برخه شته که نشته لږې خولې خوځوئ شته که نشته شیدو نیوز والا ستا توجه غواړم په بجټ کې د ایجوکیشن برخه شته په بجټ کې د هیلث برخه شته ترقی یافته فلاح بهبود دپاره روډونو سړکونو دپاره په بجټ کې برخه شته پاک آرمی دپاره اور پولیس دپاره بجټ کې برخه شته روډونو سړکونو دپاره په بجټ کې برخه شته ډیمونه جوړیږي ډیمونو دپاره بجټ کې برخه شته وابټي دپاره په بجټ کې برخه شته په بجټ کې د مدرسو برخه شته مړه سر خوځوی که نه شته چې څوک وایي نشته داسې وایي نشته شته د دې کوریج وکړه بجټ کې د مدرسو برخه شته مدرسې په خیرات چلیږي دا پروګرام همدغه خیرات له جوړ دی مدرسې په خیرات چلیږي مدرسو په چاندو چلیږي ووره مونږ خیرات خواره مولیان یو وایي مونږ که مولیان یو مړه وایي مولي صاحب ګلولي قاري صاحب وایي مونږ څه یو مونږ خیرات خواره یو مونږ سار ناشته کې انډا اور پراټا نہیں کھایا ہاں مدرسې په خیرات چلیږي خو واوره هغه د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کړ امریکې په لړزان کړله کفر د خیرات خورونه یریږي بولو امریکا د چا نه یریږي مونږ فخر سره وایو زما مدرسې په خیرات چلیږي جی صاحب ستا بنګله ستا په پیسو جوړه شوې ستا هغه کور وګوره دا بره چتونه چې ښکاري دا ستا په پیسو ستا په تنخواه اګریمنټ باندې جی پی فنډ باندې ډیه باندې بونس باندې اور چه پانی باندې جوړ ده څه باندې چه پانی خو شیدو والا نه پېژنې که نه چه پانی پېژنې چې پاڼې نه خو سره زما ملګري ام اسلامیات یو آفس ته لاړم وایي په یو کاغذ باندې ساین کرنا ته دستخط کولو دستخط ستړي کړي دستخط کولو توجه کوریج به کې خو پوره کوریج کټینګ مټینګ به پکې نه کټینګ مټینګ به نه پکې نه به پکې ویلډینګ کې نه به پکې کټینګ کې زما اکثر بیان میں سیاق سباق چرته بیان پورا بیان نه چرته کلیپ ته څوک جوړ کی بیا خبره دومره ما صرف زما مزاج کې پنی ده څه شي دی هغه پنی کې دنه انجکشن ده څه شي دی پنی کې ماته موټروي باندې وي چې ماسک کدھر ہے ما سے پنی انداز کی وي ماته ماسک کدھر ہے ماته داڑھی کدھر ہے هغه زما خبره دومره وایرل شوه تاسو ته پته ده پرون نه بل ورځ نه هغه بله ورځ د پنجاب نه د سند وزیر اعلی او عمران خان یو بل سره ملاقات کو دا ویډیو کې دې تاسو کتلی اوس دواړه چې یو بل سره ملاویږي نو یو بل ته وایي چې ماسک کدھر ہے بل ورته وایي داڑھی کدھر ہے ما زه د مفتی سردار خبره وزیر اعظم ته ورسېده که ونه رسېده هغې هم ته خپل ګپ شپ جوړ کړ بهرحال مدرسې پسې چلیږي دارالعلوم دیوبند پاکستان انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اکوڑا خټک دا پسې چلیږي بولو لږې خبرې کوئ کنه پلیز خبرې کوئ پسې چلیږي دا کوم مسجد چې شهید شو او دا نوی مسجد جوړ شو دا مسجد چې شهید شو د دې عبدالحق مسجد دپاره مشوره وه مشوره کې زه ناست وم مشوره کې استاد العلماء استاد المجاهدین زما شیخ زما استاد زما مربی ډاکټر شیر علی شاه المدنی رحمت الله علیه مشوره کې موجود د نوی مسجد دپاره چې مشوره کېده تو ډاکټر صاحب نے فرمایا چې د کم مسجد کې ناست یو شهید کو به دا مسجد دپاره مونږ ناستو مشوره م کوله خو مشوره مولانا عبدالحق رحمت الله علیه کوله یو زوړ وړوکی جماعت و چې دا جماعت شهید کو بل جماعت جوړو هغه جماعت جوړ شو ډاکټر صاحب نے فرمایا توجه ډاکټر صاحب نے فرمایا وای مونږ هغه مسجد شهید کو اوس نوی مسجد جوړو عبدالحق مسجد جوړ شو مولانا ډاکټر صاحب نن نشته شته که نشته دی داسې وخت به راشي چې دا عبدالحق مسجد نوم جماعت د حقانی دا به وړوکی شي مونږ به نو یو خلک به کینی وای مشوره کوو غټ مسجد جوړو دام توسیع ده دام مدرسه ده او خبرې ابتدا به درته ووایم اکوړي سره یو ځای که دا کوړي لږ لري یو ځای شیدو کوړي کې فرق نشته که نه بهرحال د چاندې کټ پروت و خفه کېږو نه خفه کېږو به نه زه پهله ریکویسټ کوم درخواست کوم درته خو خفه کېږو به او که خفه شي زما بس وکړه زما توجه څه وایي میډیا والو څه خلک پوسټونه کوي وایي سپینې مه وایه آگے کیا ہے سپینی مه وایه
سپینی سپینی مه وایه جمله پوره کا سپینی سپینی مه وایه طالبان ته پته ده سپینی سپینی مه وایه وایي سپینی سپینی مه وایه که ژوند کوې مونږ ډ ژوند کوو نه سپینی سپینی به وایو ته کوو ژوند پیغمبر پاتې شو حسن جان شهید پاتې شو مولانا سمیع الحق صاحب پاتې شو ژوند خو شیطان هم کوي که نه کوي آدم علیه السلام لاړ شیس علیه السلام لاړ ادریس علیه السلام لاړ پیغمبران او شیطان ژوند کوي که نه کوي دا ژوند هغه له فایده ورکوي شیطان ژوندی دی که نه ژوند کوي دا دی که نه منډې ترړې دي رګونه کې وي فایده ورکوي که ژوند کوي سپینې سپینې وایه که نه وایې دا پوسټ به الټه کې ښه پیج او باندې چا وي چې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي ته ورته وایې ژوند نه کوو څه به وایو ته ورته وایه دوی وی سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي ستا به نوې پوسټ دای ښه د شیدو نیوز نه به پوسټ دای چې سپینې سپینې به وایو ژوند نه کوو سپینې سپینې به وایو سپینې سپینې به وایو د چاندې کټ پروت دی حقانیت جوړېږي وایي څه جوړېږي دلته هم پیلرې ښکاري مدرسه جوړېږي څه جوړېږي د چاندې کټ ته خلک څلورنې اتانې راوړي څلورنې اتانې پېژنې که نه زمونږ وخت کې دغه ونو هغې نه خوښ هغه سوری پیسه وه زمونږ بابا به یادول هغه مونږ نه لیدلي څلورنې اتانې درې پیسیزه او شپږ پیسیزه وو که نه خلکو لږه لږه پیسې راوړې د اکوړي یو خان نوم درته نه اخلم د چاندې کټ ته د چاندې په ځای خپله سپلی راوغورځوله طالب په جړا شو مولانا عبدالحق صاحب پس راغی شیخ صاحب مولانا صاحب ستا د کلي یو کس مدرسې ته سپک وکته مدرسې ته سپک وکته چاندې ته سپک وکته زمونږ ادارې ته سپک وکته زما ګیرې ته سپک وکته زما پټکي ته سپک وکته شیخ صاحب په جنگ کې سونه مه سر بوې په جنگ کې سونه اصل به پهله گیا ورکړي چې په جنگ کې جنګېږي توجه شیخ صاحب ته لاړ چې د چاندې کټ ته سپلی راوغورځوله څه یې راوغورځول مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه پېژنې که نه پېژنې ولی الله وو که نه وو که نه مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي طالبه خفه کېږه ما خفه کېږه ما علماء دیوبند ته الله تعالی غټه سینه او غټ زړه ورکړی دی خلک بار څه وایي دا به برداشت کې خلک به کنزل کوي دا به برداشت کې خلک به پوسټونه کوي دا به برداشت کې جیلونه به راځي دا به برداشت کې هتکړې به راځي برداشت کې به حوالات به راځي برداشت کې به شهید کېږي به برداشت کې به برداشت کې به طالبه د اکوړي په بازار کې موچي دی د اکوړي په بازار کې چمیار دی تاسو موچي وایي که چمیار وایي چمیار وایم ټیک دی که نه د اکوړي په بازار کې چمیار دی دا سپلی چمیار له یو څه هغه چمیار ته وایه چې دا سپلی وګوره جدا جدا پرزې کا د دې چڼیاو جدا کا بره پټې جدا کا لاندې تلې جدا کا بیا ورته وایي د دې قیمت ولګو کله چې قیمت ولګوي بیا چمیار ته ووایه دا سپلی در باندې خرڅوم بیا پې دا سپلی خرڅه کا هغه به قیمت درکړي هغه قیمت راواخله د اکوړي په ماجر بازار کې ورشه ګیلاس واخله ګیلاس واخله هغه ګیلاس راوړه د چاندې د کټ سره چې کومه مټکې پرته ده ګیلاس دې مټکې سره کېده چې مسافر په لار تیریږي را تیریږي او دا مسافر تږي کېږي او په دې ګیلاس کې اوبه څکي په دې ګیلاس کې اوبه څکي په دې ګیلاس کې اوبه څکي خان ته به اجر او ثواب رسېږي خان ته به اجر او ثواب رسېږي ته مدرسې ته سپک ګوري ته عالم ته سپک ګوري ته مولا ته سپک ګوري او دې مولا سره زما او ستا د ثوابونو غم دی چې خبر شي چې ما د دې مدرسې پورې خاندل دوی د سپلې په بدل کې ګیلاس راوړو دوی سره زما د ثواب غم دی رامنډې کړي مولانا عبدالحق صاحب نه معافي وغوښته د هغه خان حجونه وکړه عمرې وکړې یو بهترین معاون د حقاني جوړ شو پیل سرمایه د حقانی په بنیاد کې د هغه خان ولګېده اوس وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي زه حقانی ما ګڼ شمېر علما حقانی دلته موجود دي زما په درس او تدریس کې دعوت او تبلیغ کې جهاد کې منځ کې تلاوت کې په عبادت کې چې حقانی نه زه فارغ یم زما په درس او تدریس په ټولو عبادتونو کې زمونږ د ټولو په عبادتونو کې وایي د هغه خان برخه شته که نشته شته که نشته وایه شته که نشته دا مدرسه چې جوړه شي د مدرسې سره چا چا اخلاص وکړه حافظان به راځي عالمان به راځي علما به راځي پیران به راځي تبلیغیان به راځي مجاهدین به راځي اولیاء به راځي صلحا به راځي فقها به راځي دا څومره دینداره خلک چې دلته تیاریږي دې کې چې غازیان د ختم نبوت تیاریږي غازیان د صحابه او دفاع کوونکي تیاریږي ناموس رسالت غازیان تیاریږي دلته کې طالبان تیاریږي حافظان تیاریږي قاریان تیاریږي اور
تاسو اخلاص تعاون کړی دا مدرسه هم جوړه کړې وه هغه حافظانو هغه عالمانو هغه تبلیغیانو هغه مجاهدینو هغه پیرانو چې د زمانې به لوی لوی اولیاء وي په هغې کې بس تاسو برخه یې که نه به وي د هغې په خدمت عبادت کې به برخه یې که نه به وي دا برخه به کله چې تعاون وکړې څه وکړې چې څه وکړې لہذا مساجد مدارس د مسلمان په امداد د مسلمان په تعاون د مسلمان په اخلاص باندې مدرسې چلیږي اور مدرسه یو په 10 یو په 200 یو په 1400 یو په 49 کروڑ اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا مال کم ہو یو جمله وایم موسی علیہ السلام خو پیژنې که نه انبیاء کی جلالی پیغمبر موسی علیہ السلام توجه کوه تور ته یو امتی وته او موسی علیہ السلام رب ته وایا چې مال د کوم رزق مقرر کړي اره لټول په یو ځای راکا سکا زمونږ نم زیاتو سکا په یو ځای راکا موسی علیہ السلام ته چې رزق د لټول په یو ځای درکې نو بیا خلک څه کېږي څوک چې مړ شي خلک په دویمه درېیمه جنازه کې په دعا کې څه وایي رزق یې پوره شه رزق چې پوره شي بیا څه کېږي وایه که نه څه کېږي توجه مکه د لاک ډاون دی ستاسو خبرې نه کوي څه کېږي چې رزق پوره شي بیا څه کېږي دی ورته چې رزق دې پوره شي قاري صاحب بیا خو به مړ کېږي او ته یې بس رالیتې وغواړه رالیتې د الله تعالی دا رزق چې لږ لږ ورکوي د ورځې ورځې د کال بقدرین د اندازې دی کې د الله ډېر لوی حکمت دی هسې که دا زموږ څومره رزق الله مقرر کړي که نه او دا ټولې موږ له په یو ځای راکړي وو منې په دې پاټلۍ په قطاره ډېرې پراته وو د قاري صاحب ډېرې به هغه ځای پروت وو د شیدو نیوز والا ډېرې به دغه ځای بل ځای پروت وو د مولوي صاحب ډېرې به بل ځای پروت وو د قاري صاحب د ډاکټر صاحب د ټیچر دا ځای پسې به ډېرې پراته وو دا خلک به د یو بل ډېرې ته پسخېده را پسخېده چې واه زما ډېرې وړوکي دي او د هغه دومره غټ ډېرې دي او دا که پې لا باران شوی وو او سیلاب راغلی وو خو رزق د چپه شو او که لا پې لاکډاون راغلی وو تا به خپل رزق ته داسې کته او تا ته چې ور نشي نو سره د رزق به مړ شي دا د الله خپل تقسیم دی چې لږه لږه راکوي په دې تقسیم رضا یې که نه یې رضا یې که نه یې دې ورته یې بس مال یې ترې وغواړه موسی علیہ السلام کوه تور ته ربا زما امتي او ستا بنده رزق ټول په یو ځای غواړي الله وایي ور مې کو رزق د بره نه دی کم ځای نه دی اوس موسی علیہ السلام وایي نن دی که سبا دی هغه سړی به مړ کېږي رزق یې څه کو مړ کېږي به ډېر ورځې پس د هغه دوکان طرف ته راغی نو چې راغی مخکې سودا په دوکان کې دننه پرته وه اوس سودا بار پرته ده او صرف سودا اشیا خوردنو چې څه کې غټ اختر را روان دي د دوکان مخې ته یې غواګانې میخې هم تړلې وي غوښه هم پرته وه پخوا به د هر څیز بیل دوکان و د پای دوکان به بیل و د غوښې دوکان به بیل و د سبزۍ دوکان به بیل و د فروټ دوکان به بیل و اوس راشه که ته ودرېږي په جرنل سټور کې میډیسن میلاویږي شته که نشته دا ایمرجنسی اینټي بایوټیک میډیسن ملاوي که نه فرسټ ایډ والا ملاوي که نه پی پکې ملاویږي ماسته ملاویږي او اوس دکانداران ډېر ایډوانس شوي دي غټ اختر نه مخکې د دکان مخې ته غواګانې میخې هم تړي دي موسی علیه السلام راغی د هغه دکانداري نور هم په اوچته شوې ده او زیاته شوې ده دته یې خو څه ونه خو ډایرکټ لاړ کوه تور ته خو ایغ نیغ پیغمبرو نو موسی علیه السلام رب ته چې ربه رزق د ور ټول پوره په پوره ورکړ او سړی بیا هم ژوندی دی نیغ کېږي مړ خو نه شي سړی خو بیا هم ژوندی دی رب نے فرمایا او موسی علیہ السلام ما د هغه مقرر رزق چې هغه له ورکړ هغه خپل حق خپل رزق زما په نوم باندې صدقه او خیرات که زه غیرتي ذات یم ما ولې لس چنده نور هم ورکړ خپل مقرر رزق نه سیوا کول غواړې لس چنده سیوا کول غواړې دا مدرسه ده چې په دې لنټر جوړ شي په کار ده که نه په کار دا مدرسه چې آباد شي په کار ده که نه په کار دا تعمیر وشي په کار ده که نه په کار هغې باره کې ستاسو خدمت کې دا ګزارش دی ذوق شوق مینه محبت